الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. محترم و مشرانو او محترم اوریدونکو، الله جل شانه په خپل کلام پاک قرآن مجید کې فرمایي چې بعضې د خلکو نه هغه کسان دي چې دیو نیسي سوا د الله پاک نه نور خدایان، نور معبودان، مراد ترې نه دغه بوتان شو. بعضې خلک د نور د سپوږمۍ د دې شیانو عبادت کوي، څوک د اور عبادت کوي، آتش پرست دي. دغه خلک یادوي چې سوا د الله پاک نه نور خدایان نیسي او د هغوی سره محبت کوي او داسې محبت ورڅخه کوي لکه کحب الله، په شان د محبت د الله. څنګه محبت چې د الله پاک سره پکار دی، داسې محبت د دغه شیانو سره کوي چې کوم د الله جل شانه نه علاوه دي. نو محترمو مشرانو، د دین وروسته الله جل شانه په خپله فرمایي والذین آمنوا اشد حبا لله. هغه کسان چې هغه مسلمانان دي، ایمان والا دي، الله او رسول مني، نو هغه هم ډېر زیات سخت په محبت د الله پاک کې. مطلب دا چې ډېر زیات محبت د الله پاک سره کوي. نو د معاشري اسلام نومي کتاب کې یو واقعه لیکي چې حضرت شبلی نعمان رحمت الله علیه په یو لاره تېرېږي. څه ماشومان یې ولیدل چې یو کس دی په هغه باندې ګزارې کوي، په کاڼو یې ولي لیونی دی. هغه شبلی نعمان رحمت الله علیه چې کله راغی د ماشومان یې ولیدل، د ماشومانو ته ویل چې دا تاسو ولې ولئ، دا پرېږدئ، دا خو لیونی دی. هغې ورته وویل چې شبلی نعمان صاحب موږ دا ځکه ولو چې دی خو د کفر خبرې کوي. شبلی نعمان رحمت الله علیه ترې تپوس وکړو، ویل تاسو دې کې د کفر څه لیدلي، ولې دوی څه وایي؟ ویل دی وایي چې زه الله پاک وینم، زه ورڅخه خبرې کوم. ویل تاسو په ارام کښېنئ، زه ترې تپوس کوم. کله چې شبلی نعمان رحمت الله علیه ورغلی هغه لیوني سره مخامخ شو، نو هغه ورته وایي ماما وایي ستاسو د کلي څه عجیبه واړه دي، وایي خلک په کاڼو ولي. نو شبلی نعمان رحمت الله علیه ورته وویل چې دوی خو ستا په باره کې څه عجیب خبرې کوي. وایي څه وایي؟ وایي دوی وایي چې ته وایې چې الله پاک دې ووینم، زه ورڅخه خبرې کوم. کله چې هغه لیوني دا خبره واورېدله، نو لیوني وویل چې قسم په الله چې زه د الله پاک سره خبرې کوم، زه الله پاک وینم، که چېرې الله پاک زما نه ذرې موافق پټ شو، زما دا زړه به د فراق او د درد د وجې نه دا به وچ شي، دا به وچي. او بیا یو شعر ویلو، اشعار ویلو. محترمو مشرانو، کله چې څوک په چا باندې عاشق وي، د دې د خولې نه به داسې الفاظ د هغه خپل معشوق دپاره وځي چې دی به پرې مخکې سوچ او فکر نه یې کړی، خو لیکن دا چې د خولې نه کوم الفاظ وځي دا به د ده په معشوق باندې فټ وي. نو دلته دغه عاشق چې کوم د الله جل شانو عاشق و، دغه لیونی او مجنون چې ورته ویلو، نو هغه د خولې نه دا شعر ووتل خیالک فی عینی و ذکرک فی فهمی و مثواکک فی قلبی فانت غیبی. دا شعر وویل الله پاک هغه ته وایي چې یا الله خیالک فی عینی، ستا خیال زما په سترګو کې دی، و ذکرک فی فهمی، او ستا ذکر اذکار یادونه دا زما په ژبه په خوله باندې ده، او مثواک فی قلبی، او ستا د استوګنې او د اوسېدو ځای هغه زما زړه دی، فانت غیبي، نو بس ته به زما نه څنګه غایب شي، ته به زما نه څنګه غایب شي. دا شعار وویل او لاړې روان شو. دا څوک؟ دا د الله پاک یو عاشق و، په الله پاک عاشق شوی و، د خولې نه کوم الفاظ ووتل، د الله جل شانه په شان کې کوم اشعار ویل. نو محترمو مشرانو، دا د عاشقانو حال وي. او الله جل شانه هم په خپله فرمایي، غټه د افسوس خبره ده، الله جل شانه فرمایي ای مسلمان بنده، وایي ستا دپاره تاله ما کور جنت جوړ کو، جنت مې دله کور وګرځولو، او ستا دشمن شیطان دی، زه په دغه جنت دا ستا په کور کې زه ستا دشمن شیطان نه پرېږدم، په شیطان جنت حرام دی، جنت ته به نه ورځي، او ستا په زړه دا زما کور دی، ستا دا زړه دا زما کور دی، او ته زما په دا کور کې زما دشمن چې شیطان دی هغې له ځای ورکوې.
نو زموږ په زړونو کې نن د شیطان محبت دی، د دنیا محبت دی، د مال او د دولت محبت دی، د الله او د رسول محبت نشته. نو عزیزانو دا محبت د ښځو بچو سره مال دولت سره دې سره هم پکار دی، لیکن څوک چې حقیقي د محبت لایق دی هغه الله جل شانه رسول الله مبارک دی چې هغه زموږ محسنین دي، په موږ باندې احسانات کړي دي. نو موږ او تاسو به د ښځو بچو سره محبت کوو، والدینو سره به هم محبت کوو. د والدینو سره محبت کول هم ثواب دی، د مور او پلار خدمت کول هم ثواب دی، د ښځو بچو سره محبت کول هم ثواب دی، په هغې باندې خرچه کول هم ثواب دی. لیکن په نمبر 1 محبت د الله جل شانه د رسول الله مبارک سره پکار دی چې موږ او تاسو په خپل زړه کې د الله او د رسول محبت او مینه دا پیدا کړو. الله پاک ته موږ او تاسو ته د خبرو مان کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.